علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو شازیب افریدی ځان ډیر بې دردۍ سره قتل کوي. هغه پلار ډیر زیات خفه دی. هغه څه وایي؟ که تاسو پوره معلومات حاصلول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو هم خوښه شوه زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. د یو ښایسته هلک شازیب افریدي ځان ډیر بې دردۍ سره قتل کوي او د هغه پلار وایي چې یو میاشت نه 2 میاشتې نه 80 ورځې تېرې شوې چې ماله نه ایسي چور رالی، ماله نه بل څه مشر رالی، ماله یو قسم رانلی چې ستا زوی خپله ځان قتل کړی دی، ستا زوی خودکشي خپله کړې ده. راله څه تپوس له رالل. اوس ایسیچو صاحب وایي چې شازیب ځان خپله قتل کړی دی. نه څنګه خپله قتل کړی دی؟ ایسیچو صاحب وایي چې ویډیو شته، د دوی ویډیو موږ سره مخامخ ته ویډیو کې ښه صفا راغلی دی چې دې نوجوان خپل ځان خپله شهید کړی دی، خپل ځان قتل کړی دی. معمولي کیس کې د موټرسایکل کاغذونه ورسره نو او پولیسانو ګیر کو تاڼۍ ته بوتلو. نوجوان هلک د 14 کالو په 9م کلاس کې یو نوجوان هلک جیل ته بوځي او بیا یې ګیري او هغه ځان ډیر بې دردۍ سره بیا قتل کوي او پلار یې ډیر په سرو سترګو ژاړي او ډیر زیات ورپسې خفه دی چې زما زوی لاړو، زما زوی لاړو. خو پلار یې وایي چې ماله اوسه پورې څوک تپوس له رانلل چې ستا زوی ځان په خپله قتل کړی دی. اوس د شازیب پلار وایي چې ماله څوک رانلل نو زه به تاسو سره بل رنګې کار وکړم. تاسو دا ویډیو خوښه شوي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نور معلومات لپاره به تاسو ته ویډیو ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.